دا غټ ارمان زه لرم چې دی روغ سي ډېر بې سوره ده بیخي نه شپه رانې لګوي نه ورځ رانې لګوي. مونږ هم وایي مور مې هم وایي نیا مې هم وایي نیکه مې هم وایي ترونه مې هم نه پرېږدي وایي ټول کلی و کور په ترڅنګ ده. ډېر برخه مې کړی کوزې پښتونخوا باندې مې د مسافر باندې سلام وایه او نور سعودي کې څوک دي مسافر باندې سلام او بس حاضر یم. بېګیز به ته نیمې شپې به راغی مړۍ به یې غوښته چای به یې غوښته بس یا به څښي وو یا به نه وو ورته را تیارول به مې پیدا کول به مې ویلم به یې زه یار یې په چاکونې ویلې یم 3 چای په ملا کې. سلامونه درنو لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او د صحت جامع پرتانه اوسیږي. قدرمن لیدونکو، د ارواښاد حاجي منګل احمدزي خیریه بنسټ د مشر محمد اکبر اتل په مالی مرسته باندې دا ځل د دې بنسټ د خیریه مرستو د ویشنو په لړۍ کې د خوست ولایت پر لور روان یو. د یوې داسې کورنۍ مرسته کوو چې هغه کورنۍ په پوره ډول د دغو مرستو وړ ده. داسې یوه کورنۍ ده چې په دې وروستیو کې د کور ګټونکی زوی چې هغه د 7 ماشومانو پلار دی او همداراز سپینګیری پلار او سپین سرې مور مسؤلیت هم ور له غاړې دی، هغه د اقتصادي ستونزو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی دی. نو د دې ترڅنګ ویلی شو چې دوی تر اوسه پورې په کرایي کور کې ژوند کوي. د دې ناخوالو ترڅنګ له ګڼو نورو ناخوالو سره مخ دي. دغه او ورته دې ته نورې کیسې هم لرو او دې ته ورته نورې خبرې هم شته دی چې دا به د دغې کورنۍ د غړو له خولو څخه واورو. ملتیا مو وکړئ، د خوست پر لور روان یو او د دغه بنسټ د مشر حاجي محمد اکبر اتل هغه مرسته چې دوی غواړي د دې بنسټ لوري یې تر بې وضاحته خلکو پورې ورسوي، هغه مرسته خوست ولایت ته رسوو او دغې اړمنې کورنۍ سره یې شریکوو او دوی ته یې سپارو. درنو لیدونکو، د ارواښاد حاجي منګل احمدزي د خیریه بنسټ له لوري هغه مرسته چې د حاجي محمد اکبر اتل چې د بنسټ مشر دی غوښتلي چې موږ له لوګر ولایت څخه خوست ولایت ته راسو. دغه ورور
چې په دې لنډو ورځو کې په رواني مشکلاتو اخته شوی دی د ګڼو ستونزو له امله چې د دوی په وینا اکثریت د اقتصادي ستونزو له امله او د پورونو له امله دی په رواني مشکلاتو اخته شوی. موږ له لوګر ولایت څخه راغلو له خوست ولایت ته تر څو د دغه دوست له کورنۍ سره مرسته وکړو. ولي ورور خبرې کولی شي که نه؟ ولي څنګه یې ښه یې؟ خوړل دي لږ زنګېږم. ښه، داسې لږ معلومات مې ترلاسه کړه چې ډاکټر ته تللی اوس څه ناڅه روغ شوی یې که څنګه یې؟ والله ډاکټر ګولۍ خورم خولم یې زیاته د ټولو ګولۍ دغه راکړې دي. یوه دانه یې ورته خدای د 6 دانې راکړي زه د شي اوس لږ فرق دې نه ده کړی پخوا پرتله باندې؟ ډېر فرق مې کړی. کوزې پښتونخوا باندې مې د مسافرو باندې سلام وایه او نور سعودي کې څوک دي مسافرانو یې سلام او بس خاطرې پکې ډېرې دي که نه ته ډېرې خاطرې کتلي وي او در پکې نه وي خاطرې مې کتلي په هغه راباندې ویده کي بیا زه خپل خوب هم دی بس نور به اوس دې زړه څه غواړي چې څه ووایې څه ترلاسه کړې څه ولرې؟ زه مې دا غواړي چې دا ستا سپین مسور دی داسې د ما وایي زما خپلې جامې وایي زما ښکلی موټر وایي او ښکلی دوکان مې وایي او ایستلی او بېګاره تللی په دې نښه زما ژوندګي نه وایي. ډېره مننه ولي جان. حاجي صاحب د ولي ورور پلار دی اوس خو انشاءالله ښه شوی ده د پخوا په پرتله یې ډېر فرق کړی ده. د دوام مواخ کوي خوري خو دا ولي چې وایي چې هېڅ په ځان پوهېږي هم نه که همداسې لیک تاثیر یې پرې کړی. زه منځو اخوتلی وو بیا زه پسې لاړم بیا په مخه راغی بازار نه تی وایي زه ځم کور ته بیا تی دلته کور کې هم کله ورې جنجال کوي تی زنانه ورسره له موږ سره اوس داسې لیک پار کړی. ډاکټر ته هم بولی و؟ ډاکټر ته هم بولی و کابل ته هغه ته لږ دوا ورکړې ده بیا څو شپې کېږي 4-5 شپې چې داسې لیک پار کې کړی ویلو مویلو نه راولېدلی نور غږېدی اوس هم په ځای باندې نه ده ارزه برزه غږېږي دا اوس چې وغږېدم داسې بل رقم خدای څه سره وایي. د ارواښاد د حاجي صاحب منګل احمدزي بنسټ مشر محمد اکبر اتل ژمنه کړې ده چې له تاسو سره به دوامداره مرستې کوي نه یوازې دا چې دغه لومړۍ مرستې چې هغه خواړه ماړه دي بلکې درملنه کوي. موږ تاسو به داسې یو کار کوو چې بنیادي کار وشي داسې یو کار وشي چې مثلا دغه سړی په خپلو پښو ودرېږي دغه څه چې موږ نن تاسو ته راوړو سبا یې دی خپله کور ته راوګټي هم ستا درملنه وشي هم ستا روزنه هر څه وکړي. ولا د دې خلخانه هم راله غاړې ده دا اوس یو څو روپۍ هم پیدا کړې کابل ته چې بوته چې لیک پار کې کړی ده نور ډېر هغه ویلو منډو نه قرار شوی که نه اوس هم غږېده منډه هغه شی ده ګیز ووځي بس ماښام راشي کله چیرې منډې وي کله چیرې. حاجي صاحب محمد اکبر نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره یې مرسته وکړه خدای دې یو فصله ده ته هم بدله ورکړي د ملګریو ته یې ورکړي چې دا دلته یې تکلیف کړی موږ ته راغلي دي موږ سره یې دا د الف شریک خدای دې ټولو ته یې وزونه یو په زره یو په لکاوو ورکړي خدای دې له موږ سره ټول وچلوي له موږ سره یې پردې وکړي. آمین. درنو لیدونکو زه د ولي جان د ماشومانو سره هم خبرې لرو د هغوی غږ هم تر تاسو رسوو نو له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو دغه د ولي جان لور ده ستاسو پلار چې په ناروغۍ اخته شو څه مشکلات سره مخ شولی که په دې اړه راسره خبرې وکړئ. موږ ورته خفه یو وروره جان تاسو موږ سره څه کومک وکړئ موږ داسې دغه حالت هغه ده اخته ده موږ ډېر ورته خفه یو زه ورته خورو. ښه تاسو خو کله چې دی په مرض اخته شو تاسو خو بیا نه یې ویلي؟ موږ هم وایي مور مې وایي نیا مې وایي نیکه مې وایي ترونه مې ما نه پرېږدي وایي ټول ښه کله یو کور په ترتنګ ده. اوس څنګه سوی ده اوس ښه سوی ده که اوس هم هماسې 4-5 شپې لږ ښه سوی ده دوا مې په وکړله کرزنې مې روپۍ ورته راواخیستلې بس هغه هم لنډوو. ښه لباس جامې څنګه څوک یې درته تیاروي له کوم ځای راځي؟ موږ ته بس د خلک یې راکوي په زاړي نه وي موږ یې اغوندي موږ ته نه مې پلار راته کړي نه مې چا راته کړي دي. ښه اقتصادي وضعیت هم اوس نه خرابه ده که له پخوا نه هم داسې وضعیت مو خراب و؟ مخکې نه هم داسې خرابه اوس بیا بیخي ډېره خراب وي. ښه
درنو لیدونکو دلته د ولی جان رور میرمن هم شتون لري نو دې سره به هم خبرې وکړو. خورې ستړې مه شئ او که د خاوند په اړه دې را سره خبرې وکړي چې دا مرض ورته کله پیښ شو او له څه مشکلاتو سره مخ شولی تاسې؟ دغه 3-4 میاشتې کېږي چې دا رقم ته څه کار یې نه و، بس کاروبار ته به زړه خوړ، د وړې خانې ته به زړه خوړ، څه یې وشي دا رقم نه و. سپي عصبي تکلیف ورته ولګېد، مریض بې سوره سپسي دا رقم بې سوره سي هر شي نه ووته، نه په خپل ځان پوهېږي نه په خلخانه پوهېږي نه په مږه پوهېږي، بیخي کنټرول نه ووته، نه یې وشي درک لګېږي نه روپۍ چې ډاکټر ته م بولی. اوس دغه سپین ږیری پلار یې د ګاډۍ واچوي دومره هغه را پیدا کړي به سړو ته چې به راوړي خانې ته. ماشومانو ته نفقه له کوم ځای را پیدا کوي؟ یوازې حاجي صاحب کار کوي که بل څه کم ماشومان هم کار کوي؟ نه ماشومان خو مې کار نه کوي، وړکه مې دی چې وړکۍ غوندې دغه هلته مږانو سره د پالش کوي، 100 روپۍ د ورځې ورکوي، بس دغه افسر مې ده او هغه باندې بس دغه ګزاره کوو وړه خانه په ساته. قدرمن لیدونکو دا د هغه کورنۍ درد و چې تاسو واورېده په دې وروستیو کې ښاغلی ولی جان په رواني ناروغۍ اخته شوی و، د دوی فامیل ویلې چې دوی سخت مشکلات سره مخ دي او هره ورځ دردېږي او کړېږي. د ارواښاد حاج منګل احمدزي خیریه بنسټ مشر حاجي محمد اکبر اتل له لورې موږ نن د دې کورنۍ له غړو سره د 45,000 افغانیو په مقدار اندازه باندې مرسته کوو چې 10,000 افغانۍ موږ ورته خوراکي توکي واخیستې او باقي 15,000 افغانۍ د ولی جان په مخ کې د دې مېرمنې ته سپارو چې دغه افغانۍ تاسو ځان سره پټې کړئ او د 10,000 افغانیو په اندازه چې غوړي بوره اوړه دغه توکي پکې دي دا به موږ اوس حاجي صاحب ته وسپارو تر څو د دوی هغه لومړۍ اړتیاوې پرې رافع شي. حاجي صاحب مهرباني که څه ویل لرئ نو دا ویل دي چې موږ تاسو ته ډېر په دعا ګویو حاجي صاحبانو ته دې خدای ډېر خیرونه ورکړي، خدای دې اجرونه ورکړي، تاسو ته دې خدای اجر درکړي، خدای هم کامیاب کړه، خدای هم له موږ سره هر کار روان کړه، یغو دې خدای جنتونه په نصیب کړي سره له تاسې موږ سره ډېر کومک کوي، موږ سره ډېر غریبي یې دې موږ واورېدې، غریبه زانګ یې دې موږ واورېدې، غریبانو غم یې وکړو خدای زرحمان چې کله اوس سوځمه ګیره زرحمان د سپېرې ګیرې جواب غواړم، خو غني خان پکې خامخا یادومه. سلام علیکم.